اوږد حدیث بخاری شریف مسلم شریف په دې ټولو کتابونو کې شته چې کله ورځ د قیامت شي ګرمي به ډېره زیاته وي. حدیث پاک کې راځي وی د انور به دومره رانږدې شي قدر میلن چې دا به د یو میل په اندازه د انسان سر ته نږدې وي. نو د حدیث راوي وی د میل دوه معنی دي. یو دا د کچ میل دی، دا چې کم یو میل شو 2 میل سفر پاتې شو، دا د سړکونو باندې چې کم لګېدلی، یو دا میل دی. او یو میل په عربی کې سلی ته وایي چې رانجه پې بنده اچوي، سلی. نو د حدیث راوي وایي دې له نیم خبر چې ای المیلین عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د پیغمبر علیه السلام کم میل مراد دی، هغه میل سړک والا میل دومره به رانږدې شي، او که دا بل میل چې دا په سترګو کې په سړی رانجه اچوي دومره به رانږدې شي. د سترګو د رانجه د سلۍ په اندازه چې نور رانږدې شي خو بیا ډېره ګرانه شوه. خو که دغه نی او دا بل میل ته مراد شي، دا د سړکونو میل، نو د انور اوس څومره لرې دی او څومره بارانونه وشو او څومره یخني شوه په دا څو ورځې په بارانونو کې، او ځای په ځای ګلۍ مو شوې او ځای په ځای واورې م پرېوتې او خلکو بیا کمبلې او بړستنې را واغېښتې، خو چې یو ورځ نور ولګېد نن بیا ورته څوک نشي ټینګېدی. څومره لرې دی، په کروڑونو میله لرې دی، لیکن بیا هم څوک ټینګېدی نه شي. نو چې دا مکمل ستا د سر د پاسه یو میل فاصله کې شي او نه په هغه میدان کې آبادي شته چې د هغې لاندې ځان پټ کې، نه جونګړه شته چې د هغې لاندې ځان پټ کې، او نه یخې اوبه شته چې په هغې کې ولامبې، او نه بجلي شته چې بیا د پکي لاندې کښېنې، او نه ایر کنډیشن شته چې هغه ځان ته چالو کې. نو کې بس دنیا کې خو ده چې سړی ډېره ګرمي شي نو د ګرمۍ نه به مړ شي، خبره به ختمه شي، دمه خو به شي که نه، که نیکي دې کړي دمه به شي. هلته کې خو دغه دمه هم بیا نشته، مرګ هم نشته، مرګ هم ختم شوی دی، مرګ فیصله هم نشته شوې ده چې بس یو ځل سړی مړ شو، یو ځل دوباره به مرګ نه راځي، خیر و خلاص. نو ډاکټر هم نشته، او ډاکټر دې کوم ځای کې وي، او حکیم دې کوم ځای، دارو به دې کوم ځای. یو میل به نود رانږدې چې او دا خلک به په دې خپلو خولو کې ډوب پراته. نبي علیه السلام فرمایي 7 کسان به په دغه وخت کې د الله د عرش د سوري لاندې وي، صرف او صرف 7 کسان، هغه 7 قسمه خلک، پوره سړي نه دي، 7 قسمه خلک هغه د الله د عرش د سوري لاندې وي، او باقي چې دا څومره دا په خولو کې ډوبي. او نبی علیہ السلام فرمایي د چا خولې به د کونډو پورې وي، د چا د ګیټو پورې، د چا د نامه پورې، او د چا د خولې پورې به دا خولې به راوچتې شوې وي. د دنیا خوله خو چې بنده نه وبېږي نو هغه اوبه دي سطح به هوارئ، هلته کې د چا نه چې خوله بېږي د پورې به فټ ولاړئ. نو چې په خولو کې ډوبي او بیا په هغې نور هم لګي او هغه خولې هم خوټ کېږي، نو الله دې وساتي، اسان کار نه دی، دومره سخته ورځ به وي. دکه خو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله کوم ځای به دې ګورم. ګوره هغه بیبي چې پیغمبر علیه السلام په خپله فرمایي چې عائشه زما د جنت بیبي ده، دا به جنت کې ما سره، لیکن او ټول بیبیانې امهات المؤمنین به جنت کې د پیغمبر علیه السلام سره، لیکن بیا هم د آخرت هغه یره پې دومره غالبه ده. وایي زه به دې کوم ځای ګورم، ما ته ځای وښایه، ولې هلته د بچ کېدو لار صرف د الله رحم دی او د حضور پاک سفارش دی، نو ما ته ځای ښایه. نبی علیه السلام ورته فرمایي 3 ځایونو کې مې ګوره، یو چې کله زما امت سره حساب کتاب کېږي تلې سره خوا کې مې ګوره میزان، دویم چې کوم وخت کې حوض کوثر باندې زه امت له اوبه ورکوم د حوض کوثر په غاړه مې ګوره، او دریم ځای کم دی چې کوم وخت کې خلک په پولیسفرات تېرېږي نو زه به خپل امت ته ولاړ یم، نو عایشې هلته مې ګوره. دې 3 ځایونو نه زه جدا کېدی نشم، دې نه نشم خطا کېدی، دې کې ما لټوه. نو سخته ګرمي به او سخت داسې حالت به، او دا یو ورځ هم نه ده او یو ګنټه هم نه ده او یو هفته هم نه ده او یو میاشت هم نه ده، دا په زرګونه کاله دي، زرګونه کاله دي. پر یاد اورېدلو والا بې د الله د ذات نه بل څوک نشته، خو الله به هېڅ غږ هم نه کوي. پرېږده چې دنیا کې مزې کړي دي، زه خو هم یېرومه، اوس پرېږده چې پته درته ولګي. دا به پریشانوي دا خلک، یا خدایا دا به څه کېږي. دنیا کې چې څنګه د هوښیاران خلک راغونډ شي او یو جرګه جوړوي، دقسې او پکې بعضې هوښیاران راغونډ شي، دنیا هوښیاران، یاره تاسو راځئ دا به مونږ تر کومې پورې دلته ولاړ یو، دا خو 100 کاله ونشو، مونږ خو د ګرمۍ نه بېخ ووته، مونږ خو خولو کې ډوب پراته یو. چاته ووایو چې الله ته سوال وکړي چې حساب کتاب خو را سره شروع کړي، یا جنت او جنت یا دوزخ، خو چې دې غم نه خو خلاص شو که نه. نو دا ټول به راغونډ شي حضرت آدم علیه السلام ته به لاړ شي،
دا زمونږ د ټولو نیکه دی، ده ته به درخواست وکړو. نو آدم علیه السلام به ولټوي را پیدا به کړي. رونو د قیامت ورځ میدان داسې دی چې هغې کې نه غونډی شته او نه پکې غر شته او نه پکې ښکته شته، یو شان میدان به ټول خلک به په یو ځای کې جمع او الله به د خلکو په سترګو او په خولې کې او په نظرونو کې طاقت پیدا کړي، ټول به یو بل ته د لرې برې نه ښکاري. اوس خو قصه ختمه شوه. اوس خو د امریکې سړی تا ته دلته ښکاري او د دې سړی په امریکا کې ښکاري. خدا خو د مشینونو په ذریعه ښکاري. هغه مشین کې خدای طاقت یې ښودی دی، ابه بې مشین یو بل سره خبرې کوي، یو بل به ویني. حضرت آدم علیه السلام ته به دا ټول خلک راغونډ شي، وی ګوره ته د دې ټول چې څومره دلته په دې میدان ولاړې د دې ټولو پلار او نیکې خلک په لوی غم کې دي، بچي دي په لوی غم کې پراته دي او په خولو کې ډوب دي. تا له مونږ راغلي یو درخواست ته کوو، ته الله ته سوال وکړه چې ستا دې بچو سره الله حساب کتاب وکړي، یا جنت یا دوزخ خپل کار به کوي رستو، خو چې دې میدان نه خو وځو که نه، دې نه به مونږ په کومه طریقه وځو. خو چې آدم علیه السلام ته دا خبره الله وکړي، نو آدم علیه السلام وی لست هناکم، دا کار د کوم ځای کولی شم؟ ما ته وایه، ما سره د خپل ځان نفسي 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 د بخاري شریف حدیث کې راځي، ما سره د ځان فکر دی، د ځان سودا ده را سره، او تاسو له ما ته وایي چې سفارش وکړه او سودا مې څه ده؟ ما ته الله وی بوټي له به ګوتې نه وړې، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، دې بوټي له به ګوتې نه وړې، او قد اکلت من الشجره، ما خو د هغې نه خوراک کړی دی، ما خو د هغې نه بوټي نه خوراک کړی دی. او که ما ته الله ووایي چې ته ما منې کړی وې چې دې بوټي له ګوتې مه وړه، تا ولې ګوتې وړې؟ نو زه به الله څه جواب ورکړم؟ هغه آدم علیه السلام رونو ځان پوه کا، هغه آدم علیه السلام چې هغه ته دا چې بوټي له ګوتې وړي دي، الله په خپله معافي کړې ده، ورته معافي شوې ده آدم علیه السلام ته، او الله ورته ګناه هم نه ده ویلې. فنسیا ولم نجد له عزما، الله قرآن شریف کې فرمایي چې کله ورته ابلیس او د هغه قسمونه ورته ابلیس وخوړل، نو د آدم علیه السلام د الله دا خبره یېره شوه. ولم نجد له عزما، او د هغه څه پخته اراده موږ نه ده مونته، هغه په اراده او په کلکه ریب، په کلک سوچ او فکر، کلکه اراده دې اونې له بوټې له ګوتې نه دي وړلې، خبره یې زما یېره شوې ده. نو په یېره خو الله نیول نه کوي، الله په خپله و چې یېره و اراده باندې کار نه دی کړی. او بل آدم علیه السلام چې بیا سزا ورته میلاو شوه، د هغه اسمان جنتونو نه دنیا ته راکوز شو او په دنیا کې خدای ته جړه فریاد کړی دی. په سوونو کاله یو روایت کې راځي چې 300 کاله یو شان حضرت آدم علیه السلام خدای ته جړه کړې ده، او پیاده 80 حجونه ورپسې وکړل، پیاده وګرځېده او الله تعالی له حجونه وکړل او خدای ته جړل، دومره جړلې دي چې د هغې اندازه نشته. او بیا الله معاف کړی هم دی، خو لیکن بیا هم د الله په حضور کې شرمېږي، ودرېدی نشي، هېڅ پته نه لګي. الله سره به څوک حساب کتاب کوي، که الله در باندې اواز وکړي چې ځه اخوا دې خوا، که دا ټول مخلوق خدای راونیسي، نو د خلاصولو څوک شته چې څوک یې ته خلاص کړي؟ نه. او خدای له به جواب څوک ورکوي؟ نو حضرت آدم علیه السلام سره د دې شرمېږي، الله سره سترګې نشي لګولی، سره د لوی منقبت، ابوالانبیا د ټولو پیغمبرانو پلار دی، او پیغمبر د ګناه نه پاک می ګناه نه ده شوې، جړه هم کړې ده، معافي هم شوې ده، دنیا کې یو سزا هم ورته میلو شو، د جنت ته راغی دنیا ته، لیکن سره د هغې الله ته سترګې نشي مخامخ کولی. نو د مجرم به څه حالي زما وروڼو، د پیغمبر دا حال دی، د مجرم به حال سی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، مجرمان بسر ټیټي ولاړي د خدای دربار کې، دلته مجرم سر ښکته دی، جج ته ودرېږي یا افسر ته ودرېږي، نو سترګې نشي مخامخ کولی، سترګې خو اوچتې که که نه، سترګې نشي مخامخ کولی. نو موږ څومره مجرمان یو، موږ څومره ګناهګار یو، پیغمبر د خدای دربار کې سترګې نشي اوچتولی، او موږ څومره ګناهګار یو، څومره ډاډه ګناهونه کوو. اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، مجرم به هلته سر ټیټه او ښکته به سر نیولي او په لاسونو چکونه به لګوي، په دې خپلو یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، دا چکونه به په لاسونو لګوي، اوهو پلانکې مې دوست کړی په غلطی بوتلم، پلانکی سره یارانه وه، 11-12 پورې به ورسره اجره بیټک کې ناست وم، په ګناه سر کړی ما. یاره که د پیغمبر لار مې نیولې وه څه ښه به وه، که زه د پیغمبر په لاره تللی وم نو څه ښه به وه، دا مې څه کړي دي، نو په لاسونو چکونه به لګوي.
ما ته که الله وي چې تا خو ما د بوټي نه منې کړی وې نو هغه بخلي شوي دي خو بیا هم پړه کې یاره شته الله سره سترګې نشي مخامخ کولی بچي به ورته وي موږ څوک چېرته لاړ شو وی نوح علیه السلام له ورشئ ما نه پس دنیا د هغه نه آباده ده دا خلک به لټوي نوح علیه السلام له به راشي ای آدم ثاني نوح علیه السلام دویم آدم دی دا ټول ستا بچي دي په لوی غم کې پراته دي او د انور ته وګوره تاسو خو د عرش لاندې ناست یې د انور ته وګوره د انور نیزوار پښتو چې وایي پښتانه وایي او ټول خلک برباد شو د خدای لپاره د الله دربار کې سپارش وکړه چې د غم نه مو الله خلاص کړي ابه زر ویښته غونی شي ښه ما ته وایې لستو هناکم زه دا کوم ځای کولی شم دوه روایت راځي یو ځای دا راځي ما خو قوم ته خیرې کړي دي کافر خو ما خیره 9.5 کاله قوم ته نصیحت وکړه او 9.5 کاله قوم اونه منو نو او بیا به څه کول ورسره دې غریب پورې به ټوقې کولې خندا به ورپورې کوله وهه به او چغې الاګانې به ورپسې استې نو داسې سړی به بیا خیره د خولې نه وباسي که به نه وباسي رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا بس ته خدایا 9.5 کاله مې زړه ورسره ستړی شو ای خدایا ټوکې را پورې بیلې کوي کشتۍ مې جوړه کړه هغې کې متیازې راته بیلې کوي او خنداګانې بیلې کوي او دا مسلمانان راله بیل وکړي ټکوي او شرمونه بیل را چې یا خدایا دا خو هلاک کې انک ان تذرهم یضلوا عبادک خدایا که دا اوس پرېږدې نو دا شته او یا او دوه او یا چې مې کوم مسلمانان کړي دي په محنت دا راله ګډوډوي ولا یلدو الا فاجرا کفارا او خدای د خیر توقع په دې ارمان مې وخت تېر کړه ځکه بچی یې نیک پیدا شو نو سی نیک پیدا شو نو 9.5 کاله کې د سړي زوی راونړو 9.5 کاله کې سړی راونړو ټول د دې په شان آرامیان پیدا کېږي نو د دې نه پس به پکې نیک د کم ځای نه پیدا شي نو الله ته مې سوال کړی دی نو هسې نو سره نه تپوس ونه کړي چې هلته دې ورته خیرې کړې او دلته ولا دعاګانې سپارښونه کوې او بل د بخاري روایت کې راځي چې ما د زوی دپاره د دعا درخواست کړی جودي کشتۍ ته چې دوی کله وختل او دې کې اوبه راوچتې شوې او د بره نه سیلاب شروع شو باران شروع شو نو زوی ته وایي یا بنی ارکب معنا بچې راځه موږ سره وخیجه ګورې هله شا به راوخیجه زوی ورته څه وایي بابا زه به جودي غر ته به وخیجم لوی غر دلته به وخیجم ما پرې د پارام دی ورته وایي بچې لا عاصم اليوم من د الله د ګرفت نه نن څوک بچ کېدی نشي ګورئ دا الله عذاب دی صرف هغه به بچ کېږي چې الله پې رحم وکړي کشتۍ ته راځه او جودي غر شته حال بینهم الموج فکان من المغرقین یو چپراله او بچی د هغه په مخ کې غرق جودي ته جوړم نشو نو حضرت نوح علیه السلام څه وایي بچی خو بچی دی که نه د سترګو مخ کې روان دی بچی لال غرق شو نو څه وایي یا الله ان ابنی من اهلی زما بچی خو زما په اهل کې داخل دی تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل و عیال به بچ کوم بچی خو مې بچ نه شو الله وایي نوحه دا دې څه ووایي انه لیس من اهلکه اهل ستا چې ما وعده کړې وه هغه دی چې تا سره ستا په دین او په مذهبي دا ستا په دین په مذهب نه دی دا ستا اهل بالکل نه دی او پام کوه داسې خبرې بیا ونه کې ما لا تسألنی ما لیس لک به علم چې بیا داسې خبره ما ته ونه کې الله غصه شو بیا دپاره داسې خبره ونه کې ستا اهل دی که ستا اهل و خو ستا په لاره به روانو بس نوح علیه السلام پړه چېدو شو الله توبه توبه تو معافي غواړم معافي غواړم که الله ته زه اوس ووایم نو چې هلته کې څنګه د دوی سوال کوو مناسب و چې تا کړی وی اگر چې معامله دنیا کې ختمه شوې ده ختمه نه په دنیا کې لیکن بیا هم پیغمبر شرمېږي الله سره سترګې نشي مخامخ کولی چې موږ څوک موږ خو غرق شو پیدا شي ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا دی ما نه وروستو ډېره لویه درجه خدای ورکړې ده ډېره لویه مرتبه هغه له ورشئ ممکن ده چې هغه د سپارش وکړي دا خلک به راشي حضرت ابراهیم علیه السلام ته ای ابراهیم ته خو خلیل الله خاصه دوستانه الله د سره نیولې ده او ستا په اولاد کې خو ډېر پیغمبران پیدا الله د خدای لپاره سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي ابه وایي په ارام کې لستو شم ویل درې خبرې مې د خولې نه وتې دي دروغ نه وې هغه رښتیا وې خو شکل یې د دروغ و شکل توریه ورته د طالبان هغه څنګه قوم راته وې اختر له را سره لاړ شه د هغې میله به وه ما وی انی سقیم زه بیمار یم نو ظاهر کې بیمار نه ومه خو ذهني بیمار ومه چې ټول قوم کافران د بوتانو عبادت کوي نو پیغمبر ته ټینشن وي که نه وي د دماغ وایه او دا ټینشن نه لویه بیماري بله شته
نو خبره خو ټیک ده. انی سقیم ټینشن دی ماته، ذهنی پریشانی مې ده، قوم مې ولې دوزخ ته روان دی، قوم مې ولې خدای له شریک ګوري، قوم مې ولې د غیر الله عبادت کوي. په دې سوچ کې پروت یم دا بیماری ده. خو د سقیم ظاهري معنا خدا چې د بیمار یم د وجود او وجود خو ټیک وکړه. دې ته توریه وایي اوس هم که یو سړی وایي ذهني پریشاني په وجود باندې روغي او دې چاته وایي چېره جي جوړ نه یم، نو دا خبره دروغ ده که رښتیا ده؟ وایه رښتیا ده که ذهني پریشانۍ نه لویه بیماري بله کم ده، خو یاره لفظ ظاهري کې برابر نو. دویمه څه ده؟ بیا چې د هغه بوتان اووال ټولې ټکو ساترې کړل او مش تبرګی راواغېست او مشر بوت ته یې په اوږه کې ور واچو، یو یې پکې پرېښوده او قوم چې څنګه به د اختر نه راغې نو په بوتانو به ورغلل، هغې کې به یې میوې او هر څه ایښودي ورته په هغه بوتحال کې او هغې برکت پې دی، برکت پکې پیدا شوی دی. چې څنګه ورغلل د برکت په دی په هغه غورو کې او په هغه میوو او وریجو پولونو کې ورته د بوتانو د خدایانو هغه اډوکي او لاسونه او مړوندونه پراته اوهو او تبرګې مشر بوت چې کم غټ دی، لوی مسټر ته په غاړه اویزان دی. چې رالل ویې کتل من فعل هذا بآلهتنا، زمونږ دې خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ قمقل خر بچو خدایانو سره چې دا خدای ورته وی نو بیا دا ښه ګیله ولې کې؟ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ هلکه دا خو ټول ټکو سترې دي. یاره دلته یو الک دی، سمعنا فتن یذکرهم، یو الک دی زمونږ بوتانو پسې ډېرې خدایانو پسې بدې ردې وی، یقال له ابراهیم، دا به هغه کړي. بادشاه نمرود یوه شی راولی، ابراهیم علیه السلام یې راوستو، چې راوستو وی دا تا کړي دي، دا بوتان تا والی دي، دا د تا ډکرې کړي دي. ابراهیم علیه السلام ورته څه وی؟ بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ډس خو هغه څوک کوي چې ټوپک چا سره یې پښتانه وایي، غزات هغه څوک کوي چې تبرګې ورسره، نو تبرګې د هغه مشر بابا په اوږه کې پروت دی او تپوس ما نه کوې، هغه وال کړي دي، هغه مخامخ چې ورته وګورئ بټې بټې سترګې نیولې دي، وال هغه کړي دي ما نه دي کړی. او که شک وي نو د نورو خدایانو نه تپوس وکړئ چې چا والی یې، تپوس ته وکړې که نه؟ بس هغې خو سترګې ښکته کړه چې نه هغه بابا وال کولی شي، تبرګې خدای خبر چا ورته په غاړه کې اویزان کړی دی، هغه وال نه شي کولی او نه دوی خبرې کولی شي چې موږ ته تپوس وکړو. بس پوه شو په یو بل، نو چې خدای هم تباه کا، وال نشي کولی، تبرګی سې اوږه کې پروت دی او دوی خبرې نشي کولی، نو عبادت ورته ولې کوې؟ بل عبادت کوې؟ عبادت خدا هغه ذات کوه چې هغه ټول مخلوق په خپل لاس او په دې ګرفت کې نیولې دی چې د الله ذات دی. عبادت د هغه ذات وکړه چې هغه خبرې هم کولی شي، لیدل هم کولی شي، اورېدل هم کولی شي. نه وه دې ته توریه وایي. دې قوم پړکوله چې تاسو وایئ چې دا مچر هر څه کولی شي، نو دا به هم کړي که نه؟ لکه نه هغوی به په خپله وایي چې دا نشي کولی، نو چې دا نشي کولی او دا خپل بچي والا نشي بچ کولی، نو تاسو به خاورې څه بچ کړي؟ شکل د دې خبرې ټیک نو چې مشر وال کړي دي، دا درې خبرې مې د خولې نه وتې دي، نو که الله ما ته وایي چې داسې دی ولې وی، بیا به څه جواب ورکړو؟ موږ څوک وی موسی علیه السلام له ورشي، حضرت موسی علیه السلام له به راشي، چې موسی علیه السلام له راشي هغه ته به فریاد وکړي. موسی علیه السلام به ورته څه وایي؟ لستو هناکم، زم دا کار نه کوم، نشم کولی. دا به څوک کوي؟ بس نشم کولی. ولې څه چل شوی دی؟ یاره د ما قومي و د فرعون قومي په جګړه، ما دغه خپل قومي اواز وکړم، راشه دا ظالم را باندې ظلم کوي، دا فرعوني ډلې والا، زه ورغلم هغه ته مې ویل لکه ظلم مه کوه، دا دومره ګېډۍ هغه نه شي وړی، غریب ته یې په زور ولې وړی؟ هغه ما ته هم رانیغ شو چې چپ شه ګنې، ما یې ښه ما ته نیغېږې، نو بس یو سوک مې وله ورکړه، نو زوړ قندار ته مې ورسوم، یو سوک سره بېغمه شو. ما خو ورته ادب خو عقل مې ورته خو، خو د هغه پوزه کې سا پرته وه، مړ شو، نو زه څوک هم ورسره. الله دا هر څه بخلي دي، معاف کړي دي. موسی علیه السلام خو د مرګ په نیت والی نه دی، بل سړی حربي دی، خیر و خلاص، کافر دی سړی، دار حرب کې دی سړی، حربي دی، عقل یې ورته خو او مړ شو. او الله په دغې نیولو نه کړل د موسی علیه السلام، بلکې موسی علیه السلام سره مدد وکړه او د هغې د پاسه یې وله پیغمبري ورکړه. نو که دا جرم وی د موسی علیه السلام شریعت به والوده، که دا جرم وی نو بیا په جرم د پاسه مجرم له څوک پیغمبري ورکوي، د مجرم څوک مدد کوي،
موسی علیہ السلام خو شعیب علیہ السلام له ورسو او شعیب علیہ السلام سره ول تربیت وکړو او نبوت یې ورکړو او د امسا غوندې د عصوا د امسا غوندې معجزه ولا ورکړه او د ید بیضا غوندې معجزه ولا ورکړه او د فرعون مقابله کې وسره مدد وکړو لیکن بیا موسی علیہ السلام وایي چې کزه الله ته وې مجال تر سړی وجلې دي تم خبره کې او بیا بس کو ګور هغه وایي نفسي 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 بس ما سره د خپل ځان غم دی په دم مې پرېږدی موږ څوک لاړ شي عیسی علیہ السلام له عیسی علیہ السلام له به دا خلک راشي هغه ته به فریاد وکړي او به موی لستو هناکم دا کار نشم کولی ته ولې نشې کولی هر چا راته وایي تا کې څه چل دی وایي دما کې دا چل دی چې دما په دنیا کې خلکو عبادت کړی دی ما ته سجدې کړې دي ما ته د خدای زوی ویلی دی نو که الله ما نه دا تپوس وکړي چې دا به د تا ویلي دي څه جواب ورکړو او واقعي الله ولا تپوس د عیسی علیہ السلام نه کوي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين تا خلقو تویلو چې زما د ما د مور عبادت وکړي من دمان علاوه تا ویلي دي عیسی علیہ السلام وی ما قلت لهم الله ما خو نه دي ویلي الا ما امر تاسو ویلي دي ما غو ویلي ما خو تا ته الله ته غوي لیکن د الله د आवाज به دومره سختي چې حدیث کې راځي د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د هر وختنه به د خپلې په ځبینه راوځي ولا خبره نه ده نو عیسی علیہ السلام خبره نه ده کړې لیکن بیا هم یریږي مجرم نه دی یریږي پیغمبران مجرمان نه دي نیازبین دي نیکان دي مقربین دي او بیا هم یریږي او موږ مجرمان یو موږ به څه کوو موږ سره شک سوچ او فکر نشته عیسی علیہ السلام ورته به دا خلک وایي موږ څوک وو وایي زه راته یو کس خیمبار مګر دی بل چا پسې لاړ نه شي هغه څوک دی هغه نبی آخر الزمان دی نبی آخر الزمان نبی آخری زمانے پیغمبر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تقدم اللہ من ذنبه ما تقوى وقد غفر الله من ذنبه ما تقدم ما تأخر اغت اللہ مخ کی رستو آر سماف کردی دی اغل لالشے نبی علیہ السلام فرمائی دا خلق بمال راشی نو چې راشي ووایي په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو خو چا زمونږ مدد ونه کړ اخره کې تاله راغلی یو ته الله ته درخواست وکړه سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نبي علیہ السلام به څه فرمایي ابه څه فرمایي انا هناکم دا کار زه به وکړم دا کار زه کولی شم نو حدیث پاک کې راځي چې د پیغمبرانو ته به الله د خپل عرش لاندې کرسی ایښودی به فوراً به کرسی کیږي اللہ بدغی وقت سر فوراً اڈرو کی کرسے کے دے پیغمبران ہوتا اور ټول انبیاء دا عرش لاندې پدے کرسو کینے ټول انبیاء با پا کرسو کی لی او حضور پاک با پا زمکا اللہ تا سجدہ باندے پریوزی اغی پا کرسو دے پا سجدہ پریوزی اللہ با وی تا پا کرسے والے نکینے پس مکہ سجدہ دے والے لگولا اللہ یو درخواست میں دے ترسو چی زما درخواست تانی قبول کرے نو ز سر نہ پورتا کوم او پا کرسے نکینم نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا کم زی کہ دا اللہ تا سجدہ لگوم دیتا مقام محمود وی نامون کہ دا بانگ نا پس پا دعا کی وایو کنا کہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللہ مقام محمود ورکی دا اسم خدای ورکی خو مونگ پا کدان اسم ایسا شاملو کہ مونگ ہم دا دعا اللہ غوارو مونگ ہم پا دے مرتبہ خوشحال لیو نو نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا بانگ نا پس دا دعاوی نو دا پار شفاعت بزکوم ورلا دا بولا پا ما واجب دے چے ورلا بکوم نو دا دنیا دا اور وزو برابر اگدا سجدہ با نبی علیہ السلام علیہ کے یو گھنٹہ بمنی دا دنیا دا اور وزو برابر نو حضرت اللہ بولا آواز ورکی چے پاسا سل سوال کوا تو جب دعا بدے قبول شی ادعو تو جب سوال کوا دعا دے قبلے سل تعطا سوال کوا تا تشے ملاویگی اشفع تو شفع سفارش کوا سفارش دے قبلے گی نو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سوچت کی اللہ دے مخلوق سر دی حساب کتاب شروع یواز خپل امت لنا دے ټول مخلوق سر دی حساب کتاب شروع کا نو اللہ بھی حساب کتاب شروع کی بنا ہو چے شروع کی نو سمرا ساتھ کے بہو کی دا دنیا دا شپگو گینٹو پا برابر کے نیم اروز حدیث کی نیم اروز دا نو نیم اروز پک گینٹے وی تقریبا کم و بیش دا دنیا دا نیم گینٹے پا برابر با اللہ ارچا سر حساب کتابو کی حساب کتابو شو گورو سوئی الانبیاء آدم فمن سواہ تحت لواء یوم القیامہ زما دا جنڈے لاندے بھئی دا سردار تخلق رجوع کئی کہ نہ کئی تولی دنیا ما تا رجوع کلا
پیغمبران بم نفسی نفسی وی او صفحات بزکم او د آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام د امت لپاره بم د سفارش کو حساب به شروع شي سپومه کې هر سړی وي چې دا سپومه ماته نیغه نیغه ګوري او زه د سپومه سره روان یم او دا ما سره روانه ده هر سړی به ما سره حساب کتاب کېږي او بیا حساب به وشي چې حساب شروع کېږي نو چانه به شروع کېږي اوس لومبي حساب بچانه شروع کېږي نبی علیہ السلام فرمایي وی زما امت خو د ټولو امتونو نه رستو راغلی دی د ټولو نه رستو راغلی دی لیکن د قیامت په ورځ حساب به زما امت سره د ټولو نه مخکې کېږي ټولو نه مخکې به حساب کتاب شروع شي چې حساب کتاب شروع کېږي او بیا سیبه تله ولګي الله دې رحم وکړي نو هغه تله به ولګېږي جناب تله به څومره حضرت داود علیہ السلام یو ځل د الله نه سوال وکړه خدای دا تله راته وښایه وی نشي لیدی طاقت نشي لري نه الله خیبه راته وی ښه ګوره ورته چې ورته خو له بېهوشه پرېوته چې هوش کې راغی وی یا الله جړلې وی دا خو دومره غټه ده که دا ټول اوه ځمکې اوه اسمانونه په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې به ځای شي پوټي ګوټ کې الله دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل ای داوده چې زه یې وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شي وزن به پکې پیدا کم تله به ولګي باقاعده داسې غټه تله به یې مزیدار اوچته به ولګېږي او چې تله څنګه ولګېږي نو الله به لومبې آدم علیه السلام ته آواز وکړي یا آدم قم عند المیزان ای آدمه څه شوې قم پاسه تلې سره ودرېږه بچو سره د حساب کوم ورته مخامخ ودرېږه رپېږي به حضرت آدم علیه السلام هر څوک چې دي بچي خو دي که نه ورپېږي به جبریل علیه السلام به راشي د تلې ډنډه به دقسې مخامخ ونیسي ابا وزن کوي جبریل علیه السلام او چې د کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړي اسرائیل علیه السلام به ولاړي ساګانې اخیستې دي اټارني جنرال سرکاري وکیل نه ولا دی به ولاړي دقسې جبریل اسرائیل علیه السلام څوک سوالونه کوي چې ما نه سا مخکې استرا چې هغه خپل جواب کولی شي کرام الکاتبین چا چې زمونږ اعمال لیکلي دي اب هم نیغې ولاړې به او سیبا بانې به هم شروع شي الله دا ګناه خو ما نه ده کړې بانې به شروع شي ما نه ده کړې دا دروغ لیکلي دي کرام الکاتبین هغې دپاره به الله څه کوي هغې دپاره به ده وشي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون خوله به بند شي لاسونه به خبرې شروع کړي دا ګناه مونږ کړې ده خپې به خبرې شروع کړي په مونږ دې ګناه لتلې او چې په کومه ځمکه دې کړي ځمکه به حاضره شي هغه به وایي چې دلته اوس نن سبا خو پټېدی نه شي کم ته یو کار وکړې په کیمره دې چا فوټو اخیستې وي او په کمپیوټر لی ورکړې هغه پټېږي مونږ د دې دنیا د کیمرو نه یریږو د الله کیمره زمونږ د سر د پاسه فوکس ده دقسې مخامخ هغه کم ځای ته نه پي اوس هم ما اورېدلي چې کمپیوټر ته کم شي یو ځل وخت هغه بیا ختمېدو والا نه دی نه ختمېږي دقه رنګې د خدای کمپیوټر ته زموږ هر څه ختلي دي چې څه کوو کیمره د الله داسې را په سر باندې نیولې شوې ده او هغه لګیا دی کمپیوټر کې د هغې اندراج کېږي یو کلیک ورکړه یو ټکر څه بدله مخامخ راشي ګوره ورته اوس ګناه ته دې هم ګوره او ځای ته دې هم ګوره کړي دي او که دې نه دي کړي خیر او خلاص اوس خو هر څه درته الله د ساینس په آلاتو او اسبابو درته هر څه مخامخ کړل درته یې ښودل بیا به څه کوې بانه دې ختمه شو پیغمبران بم لګیئ شهادتونه به کوي نوح علیہ السلام متعلق راځي قوم به چورلټ انکار وکړي ما اتانا من نذیر الله موږ له خو څوک یروونکی نه دی راغلی نوح علیہ السلام ته به وایي ګواه راوړه دا الله سے میدان کې هغه خپل عدل ښکاره کوي نور ارسه الله ته معلوم دی ګواه دې شته وي څوک دی وی محمد و امته نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم او دا هغه امت فوراً به زمونږ امت د نوح علیہ السلام دپاره ګواه کوي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مونږ وایو الله مونږ ته پته ده ورته نصیحت کړی دی هغې ظالمانو نه دی منلې هغوی به فوراً په مونږ سوال کوي تاسو کوم ځای وی چې دروغ وایې تاسو خو وروسته پیدا وی مونږ به وایو چې مونږ ته الله په قرآن کې وی دی والله دروغ نه وی پیغمبر د امت خلاف الله اکبر ساسانه خبره نه ده ګران کار دی نو هغه تله کې بنې کې تلل ښي طرف ته او ګناهګس طرف ته واچئ او یو روایت کې راځي چې لومبي حساب به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره کې
دی به لاس راکاږي نبی علیہ السلام به ابوبکر مخکې شه تا سره حساب کتاب. او یو روایت کې راځي چې حضرت ابوبکر به د پیغمبر علیه السلام نه لاس خلاصوي او په سجده به خدای ته پرېږدي. الله رسوله ما مخکې کوه دا څه کې اوس لومبی حساب که په ما اعلان وشو د دوزخي زه به څه کوم دوزخ ته ځه ما په جګړه به حضور پاک او ابوبکر به ترې لاس راکاږي نبي علیه السلام به یې مخکې کوي چې لومبي حساب د تا سره وشي بل څوک دی چې زه ور مخکې کړم ابا لاس راکاږي او دا به هغه وخت چې رسول الله مبارک بم جاړي او ابوبکر صدیق بم جاړي خدای څه به کېږي اعلان به څه کېږي الله خو هغه ذات دی مستغني ذات دی په چا څه دیو په دې باس کې چې د الله د طرف نه به آواز وشي ای زما محبوبه زه تا چاته دروغجن کوم تا نه دروغجن کوم تا په دنیا کې اعلان کړی دی ابوبکر فی الجنه ابوبکر به جنت ته ځي عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي عثمان فی الجنه عثمان به جنت ته ځي علی فی الجنه علی جنتی دی طلحه فی الجنه زبیر فی الجنه سعد بن ابي وقاص فی الجنه عمرو بن زید بن عمرو بن نفیل لسو کسانو نومونه دی غشتي دي نو د تا درغ جوړ کوم د دې لسو متعلق زما اعلان دی چې بغیر د حساب کتاب نه دا جنت ته روان شي امت به خوشحاله شي بیا به الله د هغې نه پس اعلان وکړي او یا زره کسان د نبي علیه السلام د امت نه دا به بې حساب او بې کتابه جنت ته روان شي او یو حدیث کې راځي چې د او یو زرو کې یو کس سره به او یا زره کسان به دا بې حسابه بې کتابه به روان شي امت به لاندې وي وروسته وي حضور پاک به ترې مخکې روان او دا به جنت ته روان شي جنت ته چې روان شي عملنامې به راوالوځي چاته په خلاص چاته په ګس پولیس د حوض کوثر اوبه به وڅکلی شي او نبي علیه السلام به ترې مخکې دی به ورپسې وي او په پول به تیر شي پل د ویښته نه نرې د تورې نه تیره او څه ورته ویلې کېږي د ویښته نه نرې دی ډېر نرې پل دی څوک به ځي چې د الله مدد چا سره وي چې د الله مدد دی نه شي تللی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک به پې داسې تیر شي کل برق لکه برېښنا په شان څوک به داسې تیر شي لکه د هوا په شان څوک به داسې تیر شي لکه د تیز اس په شان دی څوک به داسې تیر شي نو پیاده به رواني ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الله وی هر سړی به په دې پل ورتېرېږي دا زما اټله فیصله ده ثم ننجي الذین آمنوا مسلمان بخلاصو دا بخلاص کم او ورپسې څنګه دی ونظر الظالمین غالبا فیها جسیه مسلمان به پنیخ تیر شي او کافران او ظالمان به په دې کونډو پړ مخې پکې لاندې پرېوځي دا به تیر شي چې پورې لاړ شي دروازې ته به نبي علیه السلام فرمایي ټولو نه مخکې به د جنت دروازه وټنګوم حلقه کړی به ټک ټک به وله ورکم دننه به اواز وشي څوک یې زه خو دا دروازه نه کولاوم څوک یې زه به خپل نوم والم انا محمد صلی الله علیه وسلم زه خو فلان کې وی بېکه امرتو ستا متعلق ما ته اډر شوی دی چې تر څو دی نی راغلی او دروازې ته نی داخل شوی بل څوک به نه دننه کېږي ټولو نه مخکې جنت دروازه به زه ټنګوم او زه به داخلېږم سره د امته به داخلېږم موږ به داخل شو امت ته نبي علیه السلام وروسته به نور داخلېږي چې امت داخل شي علیه السلام خو به دا خیالي چې زما ټول امت داخل شوی دی څه خو پکې لاندې جهنم ته پرېوتل که نه د الله مدد نشته خو نشي تلی که نه څه دوزخ ته پرېوتل څوک په لومبي قدم کې څوک منځ ته پرېوتل څوک غاړې ته پرېوتل څوک یو دی څوک بل دی دوزخ کې پراته دي څه موده به تېره شي چې څه موده تېره شي نو الله به جبریل علیه السلام ته ووایي درته ورشه که نه د دوزخ کې یو چکر ولګوه څه حالت دی د خلکو لومبی د پاسه درجه د فاسقانو مسلمانانو ده د پاسه دی به ورشي او دوزخ ته به د مالک د دوزخ مشر دی هغه نه به اجازت وغواړي نو ورداخل به شي چې ورداخل شي نو د نبي علیه السلام امت به فاسقان فاجران چغې به کي تس ای جبریله د خدای دپاره زموږ یو درخواست نبي علیه السلام ته ورسوه رسول شي ابو ته که الله وغواړي نو څه درخواست دی وی درخواست خدا دی چې یو خو په عذاب کې پراته یو او بل کافر پیغور راکوي کافران راته وایي چې خانه مونږ خو کفر کړی نو تاسو خو مونځونه کول تاسو خو ایمان وکړه نو موږ سره یو ځای پراته یې
دا الله لحاظ وکړه زموږ د درخواست ورسوه نبي علیه السلام ته. نو چې جبریل علیه السلام روزي الله به ورته وي سوچو وي دغسې الله وي ورته ووایه. جبریل علیه السلام به ورشي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته. څنګه رالی جبریل؟ یو درخواست مې درته راوړی دی. بعضې کسان دي او د هغې لږ درخواست څوک دي؟ امت ته دوزخ کې پروت دی. هو امت دوزخ کې ما خو ټول راغلي دي، نفاذ فاسقان فاجران پراته دي او پیغور ورته کافران ورکوي. نبی علیہ السلام به بیا الله ته په سجده پرود چې الله اوس به څه کوو، ما سفارش وکړه. الله به وایي ښه ده ورشه دا ګناه چې چا کړي او باسه. نبی علیہ السلام به ورځي ډلې به ترې راوباسي، بیا به سب دعا کوي، بیا به ورځي ډلې به راوباسي، بیا به دعا کوي، بیا به ورځي ډلې به راوباسي. څه ناڅه د فاسقانو له خدای عذاب ورکوي او څه به د حضور پاک په سفارش مې علی کوي. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتی، وی زما سفارش به چاله شاملیږي وهي نائلة ان شاء الله، دا به هغه چاله شاملیږي چې کوم ګناه کبیره والی ګوري. نو دا خدای دې د دوزخ د یو سکند عذاب نه مو ساتي. بشیر جانا د یو سکند عذاب نه مو خدای وساتي. اسانه خبره نه، ګران کار دی الله دوزخ. نو دا که د پیغمبر علیه السلام سفارش نه وي او د هغه درخواست نه وي چې څوک روکا کاله او پکې فاجر ګناهګار به پکې څونه پروت. بهر کې مقصد د دې خبرې ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شان دی. د هغه د برکت نه امت لومبې جنت ته داخلېدل، د هغه د برکت نه لومبې امت سره حساب کتاب کېدل او د هغه شفاعت د خپل امت ته نور پیغمبرانو خپل امتونو له سفارش کوي او بیا دا ټول مخلوق د قیامت پر ورځ د نبي علیه السلام غاړه کې پرېوتېدل او د شفاعت سوال کول دا ډېره لویه خبره ده. الله دې دغه شفاعت زمونږ قبول کړي او الله دې زمونږ د نبي علیه السلام په راوړل شوي دین باندې ژوند او مرګ نصیب کړي. الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي، الله مونږ د ځنکدن د سختې نه وساتي، الله مونږ د آخرت دروازې د تکلیفاتو نه وساتي، الله مونږ د حضور پاک مبارک سره یو ځای خدای لومبې جنت ته داخل کړي. خدای د دنیا او د آخرت د عذابونو نه وساتي، الله په دنیا او په آخر کې د خپل قهرونو نه وساتي، الله مریضانو له شفا ورکړي، خدای تنګدست او قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. رب ذوالجلال په مونږ په حال باندې رحم وکړي. الله چې څومره دوستان د لرې لرې ځای نه راغلي دي دې منزله خدای ټولو له په یو قدم باندې اجرونه ورکړي. بعضې ملګري وفات شوي دي، زموږ د جاوید قاري صاحب تر وفات شوی دی، هغه ته هم دعا وکړئ پرون چې الله مغفرت نصیب کړي. او دلته کې په دې قاسم خیلو کندې کې هغه شاه لطیف کاکا هغه ته هم دعا وکړئ خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي. نن مې اوس واورېدل څوک په وډیګرام کې وفات شوي دي. حسن شاه استاد وندار ده، دا حسن شاه استاد وندار ده، هغې ته هم دعا وکړئ الله تعالی دې او مشر ته دعا وکړه دا چې څومره وفات شوي دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي. خدای د قبرونو رڼاګانې نصیب وګرځولې کړي او الٰه العالمین زموږ په حال رحم وکړي. خدای موږ دینداره جوړ کړي او الله د حضور پاک صحیح امتیان مو جوړ کړي او د قیامت پر ورځ هم د هغه په مخ کې رسوایان او د ذلت نه وساتي. الله د بغضیانو او د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي. الله زموږ ژوند کې، زموږ مال کې، زموږ پویه کې، زموږ اولاد کې برکت پیدا کړي. اخر وخت په خلیدا کریم نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.